Calculate percentages in the right way. ګورئ څنګه کولی شو پرسنټیج یا فیصدي معلومه کړو. موږ تاسې په دې اوس درسونو کې ایوریج ګوره وویلې د څو فرمولونه باندې باید ځان پوه کړو. ایوریج څه معنا؟ فرضاً عدد جمع عدد د خپلو منځونو کې جمع شي، د دوی په شمار به تقسیم شي. که دوه عدد جمع کړه په دوه به تقسیم کې، که درې عدد جمع کړه په درې به تقسیم کې. د دې څخه دا عدد دی، عدد شمیر. خو پرسنټیج بیا بل شی دی. پرسنټیج مساوي کیږي. فرضاً موږ وایو د 50 پرسنټیج غواړو، نو دې معنا دا ده چې 50 تقسیم 100. صحیح شو؟ 50 تقسیم 100. داسې هم لیکلی شي، داسې هم لیکلی شي چې 50 ضرب 100 تقسیم 100. په دې ډول باندې هم کولی شي چې ته د 50% څنګه کې په لاس باندې راوړې. صحیح شوه؟ 50 ضرب 100 تقسیم پر 100. صحیح ده؟ په دواړو طریقو موږ کولی شو. تاسو ګورئ څنګه؟ زه اوس تاسو ته وایم دوه عدده موږ لرو. یا فرضاً موږ وایو د 50% لیکو چې مساوي کیږي. صحیح شو؟ لیکو مساوي پرسنټیج دا شیونه دلته نشته. موږ څه لیکو؟ مساوي 50 تقسیم 100. دی لومړنی حالت 0.5. یا داسې لیکو مساوي 50 ضرب 100 تقسیم 100. تاسو ولې د 50 ولیکه، خو خبره دا ده چې دا که اوس موږ وګورو دواړه یو شی دي. که دلته موږ په دواړو باندې اوس وګورئ، که په دې ځای کلیک کوم دلته لیکي جنرال، په دې ځای کلیک کوم جنرال لیکي. صحیح ده؟ که دا زه په دې باندې کلیک وکړم او دلته د پرسنټیج علامه باندې کلیک وکړم، نو تاسو وګورئ ما ته ولیکل 50%. یعنی پرسنټیج حالت ته واوښته. که همدا 50 باندې د نورو لاندې 50 لیکنه باندې زه کلیک کوم پرسنټیج ورته ووهم، دا 50 راته لیکي. خو نارمل باید موږ پوه شو چې دې مطلب څو دی؟ 50%. صحیح ده؟ خو موږ تاسې دلته کوم فرمول استفاده کوو؟ موږ تاسې د لومړنی فرمول استفاده کوو. یعنی که موږ د 100% راباسو څه لیکو؟ مساوي 100 تقسیم 100. انټر. د دې مطلب څه دی؟ یو. دا هم داسې لاندې راکشوو. دا 0.5 0.8 0.2 دا ټول هم داسې انتخابو، پرسنټیج پرې آن کوو. تاسو ولیدل موږ ته معلوم که 100 څه معنا؟ یعنې په 100 کې څومره. ګورئ پرسنټیج څه ته ویل کیږي؟ پرسنټیج باید موږ وپېژنو. که دا زموږ یوه دایره وي 100%، دا موږ داسې نیمایي کړو. که دې ته موږ مکمل ووایو 100، که دا موږ نیمایي کړو 50% دا شو، 50% دا شو. صحیح ده؟ او که چیرې دا موږ په 4 برخو وویشو 25%، 25%، 25%، 25%. دلته چې دا 100 دي مطلب په 100 کې 100. صحیح شو؟ او که دلته موږ ولیکو 100 دلته 50% وي، نو د دې مطلب څه ده؟ یعنې په دې 100 کې مکمل، په دې 100 کې مکمل د 50% د څنګه کړی دی؟ سلیکټ کړی دی. 80 که وښیو یعنې 80% دومره. 100 که وښیو ډېره کم اندازه. صحیح ده؟ ښه، دا خو یو طرف د پرسنټیجو چې په عام ډول موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو. نارمل خلک زموږ او تاسې په دې پوهیږي. اوس یو څه کمپلیکس ځو، ډیپ ځو په دې فرمول کې. موږ وایو چې دا خو فیصدي ده، په دې خو پوهیږو. موږ وایو چې 100 دلته دي 50 80 100 روپۍ دي، 20% په دې نورې ور اضافه کړه. دا څه رقم وایو؟ د دې دپاره موږ د دې فرمول نه استفاده کوو. د دې فرمول په واسطه خو موږ پرسنټیج پیدا کوو، قیمت تقسیم پر 100. او د دې فرمول په واسطه والیو، دغه والیو ضرب د فیصدي جمع یو. دا فرمول دی. موږ څنګه کولی شو دا اضافه کولی شو؟ څنګه؟ ګورئ مساوي 100 ضرب قوس شروع یو جمع
دغه فیصدي 0.0%. تاسو دلته وګورئ دې فرمول ته. په دې فرمول کې همدا موضوع تشریح شوې ده. والیو څو ده؟ دا سل. دلته وګوره موږ h 9 h او داسې راشه 9 h 9 ضرب خپله د ضرب علامه دا ده. قوس شروع یو جمع فیصدي یو خپله یو دی فیصدي دا شل ده. نو دا فرمول شو. انټر. فرمول خو به غلط کړی نه وي. لاندې راکشو 6,000 دا مساوي کېږي 6,000% سره. خو دلته موږ تاسې راځو ګورو فرمول سنټاکس ګورو چې کوم ځای کې خو مو غلط کړی نه وي. 0% پیسې چې په دې باندې موږ ور زیاتې کړو یعنې 0% راځئ چې دا ورسره جمع کړو. یو زرو یو سلو شل. بل ځای کې دا فرمول عملي کوو مساوي کېږي دا عدد ضرب قوس شروع یو جمع 0.0%. انټر. تاسو ولیدل یو سلو شل شول. دا که موږ لاندې راکشو دا 80 شپږ څلېرویشت. دلته مهمه مسله ده. یو سل دا دي 0% چې ورسره نورې جمع شي. سل خو خپله سل دي. د 100% شل څومره کېږي؟ فرضاً دا ساحه کېږي. یعنې مطلب همدا شل ورسره جمع کوو. صحیح ده که نه؟ سلو نه د دې سلو نه شل اخلو دا مساوي کېږي یو سلو شل. همداسې 80 همداسې 90 همداسې 40. د دې هر یو د 50 0% چې نور ورسره جمع کړو 80 کېږي. د 80 0% څومره کېږي؟ 90. د 40. دا پرسنټیج دی چې موږ د دې فرمول په واسطه معلومولی شو. پاتې شو دا ځای دلته مخکې موږ د پرسنټیج فرمول عملي کړی وو. که موږ همدې اعدادو ته راشو ګورئ دا خو ما هغلته جمع کړه دا زه بیرته ضرب کوم. انټر. 12,000% 6,000 دا موږ انتخابوو. دلته وګورئ پرسنټیج انتخاب دی. که موږ دلته راشو او دلته ورته ووایي نمبر تاسو ولیدل بیرته خپل حالت ته راوښت یو سلو شل 80 د دې غوندې. خو دلته ورسره .00 راغلی. دا موږ لرې کول غواړو نو بیا به راشئ دې نمبر ته په دې برخه به کلیک وکړئ او دلته به نمبر راشي دغه دوه ډیسیمل پلیسز دا به څنګه کوي؟ 0 به کوي. اوکې تاسو ولیدل بیرته نارمل حالت ته راغلی. نو دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. امید دی چې د دې درس څخه مو خوند اخیستی وي.